بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاسې نننی درس د لیکسیون 37 یعنی ودرشم درس د 37 سپیل یا بوکشابیغن داسې راځي. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو د درس. دلته موږ تاسو ته وایي was sagt Selma یعنی was یعنی څه sagt یعنی وای سلما او د هو سلما یعنی سلما څه وای سلما خو د ښځې نوم ده. ښه یعنی د دې فامیلی په باره کې چې موږ تاسو دا درس وایو. ښه ارګنسن زی یعنی ارګنسن یعنی کامله کوي. ګوره کامله وي موږ تاسو چې دوستانو د غزای نه ډکو. ښه د غزای کې اوس ګوره د مثلا یو حروف لیکل شوی باقی مانده موږ تاسو پورا ډکو. زی یعنی تاسو ارګنسن یعنی کامله کوي ډکې زی تاسو یعنی دا تاسو د غزای نه ډکې یا کامله کوي. ښه شروع کوو د درس دوستانو چې دلته څه وایي هاکان ایست ماین سون سون و دا زون. مثلا څوک سون وای څوک زون وای. ښه دا یو نوم لیکل شوی کامله لیکل شوی او د دې نور یو حروف لیکل شوی ده او باقی مانده پاتې دا موږ تاسو هغه کوو. ښه څه وای دلته وای محمد ایست ماین چې آفرین بالکل ځکه موږ تاسو دا درس یې دا اوس تکرار ده. مثلا دا باید از موږ اساس په غوګونو کې کینی فاتا یعنی محمد زما پلار دی هغه خزم دغه سی وای. ښه او کنه دوستانو زینو ما خزه وای. ښه دوستان دا لکه نه دا خاطر راځي مثلا هغه شي سر بیا چې هغه په دغه باندې راشي مثلا دغه دومره جزا بیا اتفاقی نو تاسو باید پوښتنه چې دا دوړه سره یو ځای دي. ښه کوم ځای کې مثلا چې خیراته خو ته ښه به دې ځای کې څه وای مهمت ایست ماین ایمن. آفرین ایمن یعنی میړه ده. ایمن یعنی مهمت وای زما میړه ده وای. زینو هم دوستانو ښه ښه دلته مخکې څه وای زردار ایست ماین شویګه فاتا. آفرین شویګه فاتا بالکل دا خو ما درته ویل تاسو نه پښتنه مونږ کړه خو خیر بهر حال باید تاسو دوستانو هغه کړی پکې کوشش پکې کړی. زردار ایست ماین شویګه فاتا ښه یعنی زردار زما خسر ده. ښه مخکې زو دوستانو دلته مخکې څه وای چې هغه ده ارکان ایست ماین بغودا. بالکل دوستانو بالکل صحیح وای بغودا یعنی زما ورور ده. بغودا او دا برودر کنه څوک برودر ورته وای څوک بغودر ورته وای. ښه یعنی دا ار د غین غوندې هغه کې استعمالي. ښه او دلته څه وای امینا ایست معنی چې آفرین تخته یعنی لور تخته یعنی زما امینه زما لور ده. بالکل ښه او په دې ځای کې څه وای دوستانو سفده ایست auch meine Tochter. آفرین بالکل تخته یعنی دا auch یعنی څه یعنی همچنان یعنی دا هم ده کنه چې دا هم زما لور ده. ښه دا به هم دلته وصول کو نغه کو. ښه دلته مخکې څه وای نیلګون ایست meine چیشه. بالکل نیلګون ایست meine موته یعنی دا نیلګون زما مور ده. بالکل تدرګه دا په دې راولو کچېره پاک نه کی ځاغه چې نه پاکي. ښه دا د دې لپاره سره راشي چې لګ نږدې راشي سره. ښه دلته څه وای فاطمه ایست معنی چیشه. ها بالکل شویګه غن هغه شویګه موتا. آفرین موتا یعنی فاطمه دا زما خواخي. ښه مخکې وای چې هغه ده اهو ایست meine چیشه. بالکل شوستا
یا یعنی اهو زما خور ده. اهو است meine Schwester. آفرین. یا ملکه است meine چیشه؟ بالکل بالکل. ملکه است meine Schwiegerin. Schwiegerin یا Schwiegerin. دوستانو د ار په بابت کې باید تاسو چې هر څنګه تاسو وایي زه خو دواړه درته هم Schwiegerin او دا Schwiegerin داسې هم ویلی شي. او بل دوستانو دا خبره ده چې دغه ای ار چې ده کنه اکثر دا د اواز نه کومه ښه ځکه چې اکثره ځای کې دا د ا اواز نه ورکوي ځکه په صرف په اخره کې راشي ا اواز ورکوي. ګوري دوستانو که اوس دې ځای کې هغه شویګاین کنه راغلی ځکه چې په دې ځای کې راغلی کنه ا باندې اوچتوي خو لیکن نه دلته وایي شویګیرین رین و دا شویګیرین مثلا دا غین غوندې چې اواز ورکوي کنه ځکه دا دواړه په دې ځای کې اوچت نه کړو. هغه مثلا تاسو غذای ځای خط ته ګوري دوستانو زه خو چې څه خیل زکوم هغه سي تاسو سره شریکوم. نور امیدوارم تاسو پوه شئ زه د بوختابیغن یا د سپیل په باره کې دا داوی در سره نه کوم چې وروري ګوله دا د سکیږي ځکه زه هم د دې ژبې استاد نه یم خو لیکن زه تاسو سره د دوستۍ په حساب باندې زه کوشش کوم چې زه دا ژبه تاسو سره شریک کړم. یو دومره خبره ده چې دوستانو کې د شي متل موریدلې وای هغه د نه پیغام د طبيب نه پښتنه مکه که څنګه وای د مارخوړین نه پښتنه وکړه چې دغه څه متل ده په پارسی کې وای پېښه ته څنګه وای خو لیکن دونه وای چې وای هغه وای چې پیش طبيب نه رو پیش سرگذشت برو پوش یعنی طبيب ته یا ډاکټر ته مزه کنه پیش سرگذشت برو یعنی هغه چاته لاشه چې په چا باندې تیر شو یعنی څه مرض په چا باندې هغه چا نه پښتنو چې دغه مرض چا تیر کړی یعنی د ډاکټر نه پښتنه مکه ډاکټر صرف الته تا ته ګولې دوه دانې درته ولیکي او آیا په دغه سر به ته خشي او کبنه شي کنه نو لیکن هغه چاته ورشه چې په چا تیر شوی. دوستانو دغه سي مثلا منګه هم دغه سي مشکلات په دې ژبه کې مثلا درلودل نو اوس چې هغه نو هغه سرگذشت په منګه باندې تیر شوی دي نو د خاطر کوشش کوو چې زمونږ دوستان هم مثلا هغه سي نشي نو بس مثلا په کوم ځای کې کورس ورته ملاو نشي مثلا داسې هغه به هر زه په یګم چې مثلا هغه استاد غوندي هغه سي تشریح نشم درکوله خو لیکن بیا کم که څوک هغه وکي کومک ورته ملاويږي نورم کار خپل دی ښه اوس ښه دغه لږ لاندې ځای پوره کوو بیا ځو ښه دلته وایي lesen Sie noch einmal die Namen markieren Sie den erste Buchstaben یعنی څه وای تاسو د نمونه یو واری بیا وایي او په اولنی هغه باندې مارک وخی مارک یعنی څه خط په کشکې ښه دوستانو په دې باندې موږ تاسو یو خط وخو دغه سي یعنی دا هم یو مارک ده یعنی دغه سي یو خط په وخی ښه دوستانو هغه سي مارک ما تاسو ته ګوري دوستانو دغه سي خط نه دام د مارک په هغه کې خو لیکن دوستانو ګوري چې هغه د هغه مارک زیړ غوندي خط هغه کوي سپین ختم لانه البته د هر رنگ هغه خو لیکن دلته هغه سي رنگ مثلا هغه نشته چې زه تاسو هغه سي هغه کم نو په دې حساب باندې زه تاسو دغه سي هغه کښومه تاسو د غزړ هغه ورته کوي ځکه کامل درس کنه ګول کوم کزه دلته اوس دې ته بل رنگ ورکم نو دا نوم تلاندې پټیږي ښه دغه حساب لپاره تاسو باید په دې باندې پوه شئ ښه اوس د دې نه دا خاطر لاندې راځو دلته څوي وای مرکه دوستانو څه معنا آفرین مرکه یعنی هغه د شروع او هغه د یعنی اول سر کنه او په دې ځای کې ګورم مرکه دان ده ښه او په دې ځای کې بیا څه وایي نامن شرایبن wir am Anfang یعنی څه نامن یعنی خو نوم شرایبن یعنی ولیکي wir am Anfang یعنی د خپل wir یعنی د خپل یعنی په انفنګ یعنی په انفنګ باندې دوستانو ګورو اوس انفنګ باندې چی شي
زه به اوس دلته درته داسې یو نوم ولیکم چې هغه ده انفانګ دغه ته وایي. ګورئ دوستانو دلته اوس زه تاسې ته مثلا یو نوم لیکم، یعنی محمد زه تاسې ته لیکم محمد. یا محمد که موږ تاسې ولیکو دوستانو دغسې نوم خو صحیح ده، خو لیکن د دې انفانګ ونه شو. انفانګ یعنی څه شی؟ یا دغه مرګ، یعنی اولنی حروف یې غټ تاسې ولیکئ، غټ آفرین. اوس دا شو څه شی دوستانو؟ انفانګ یا مرګ شو، یعنی دغه یو دوستانو ګورئ مارک ده، مارک چې مثلا علامه وکي، یو مرک ده مثلا مرک یعنی اولنی حروف د اولنی دغه مثلا اولنی غټ ولیکئ، انفانګ یعنی په دغه طریق باندې د شروع نه اول حروف غټ ولیکئ. ښه ګران دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شئ او دغه درس مې درته ډیر په قراره ویلې په دې چې تاسو په باندې ښه صحیح پوه شئ. ښه ګران دوستانو دراتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. فلحال چوس چې ځکه دا درس د 5 منټو نه خو لیکن په دې کې ډیر وغږیدم په دې چې تاسو په قراره باندې ښه پوه شئ. ښه د خدای په امان.